الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، دیجه پر خبره رسیدلې و چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ملګرو سره مشوره وکړه چې دې رومانو سره ټکر وال وکړ دي او به په دې کې د شرحبیل ابن حسنه مزیدار خوب چې غربا نظم خطل او به التخت کېدل او زما سره جنډا هغه په کور باندې ودرول او ستا په تخ باندې کې نصر او د سورې نصر تلاوت یو عجیب تعبیر وکي. د دې ورسره به ابو بکر رضی الله تعالی عنہ ملګرو سره دې تعبیر ورسره عمر شه راجمه کړو چې مشوره کو د دې خلکو سره جګړه وکړو. نو عمر رضی الله کې نو عثمان بن عفان، علي بن ابي طالب، سعد بن ابي وقاص، طلحه بن عبيد الله، وسيد عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنهم. عمر شه دا خبر وکړه چې بالکل د رئیس سره جګړه وکړه ده چې دا وش. عبد الرحمن بن عوف ویل چې جبهي جګړه مناسب نه ده، بلکې شریکي عملیات وکړو، دشمن له گزار ورکو، نور بزو مخه جګړه او جبهي د سره د ګران کار دی. د دې سره تقریبا 250,000 کسان دي او زموږ ټول مجاهدین چې 15,000 کسان دي. دا کار ګران دی، مشکل دی. طریقې ما برابر کړ چې په دوړو مشروع باندې عمل وکړي. انس بن مالک ولې ګلو چې د یمن خلک روچت کا ذوالقلا الحمیری سره د ملګرو راغی او د قران کریم نه یو عجیب اثر واغستو رنگ. دوی به ابو بکر شه صدقه ډېر متاثر شو، ارڅ اسلامي خلافت له تسلیم کړو. وی ویل چې د زموږ د خانه دی له هدیه ده او تحفه مشری د ګډ یو سرمن واغستا. بعد دغه به ګروپونه برابر کړه، تقریبا وو ګروپونه سلور اول او درې به رستا. اولنې مشر یزید ابن ابي سفیان شغله وزر مجاهدین په لاس باندې ورکړ. وی ویل دمشق ځان رسو، دشمن سره ال مقابله شروع کا. دویم شرحبیل ابن حسنه سره سلور زر مجاهدین، ابو عبیده ابن جراح سره تقریبا وزر مجاهدین او عجيبه وصیتونه ورته وکړه. تیر درس کې غټو ذکر شو لزدور وصیتونه او تقوا او د منزل هازو د پیری اهتمام او غیره دلت وعطو. عمرو بن العاص سلور زر مجاهدین ورکړ. وی دلته پاتې کی یو کسي وینځ زما زد الله د غشنه غشم په فلسطین لورشه قدس کوشش وکړه چې ملګری منځ کې دنه نشي، دشمنی کلا بند نکي. هغه سیده امغه طریقه باندې دلاړو به مجاهدین ورته ویل چې دشمن زد دی مونږه کم یو ویل د الله کومک به وسره زی او مونږ شکل عجوب شو د الله کومک راځي. ما خپل فوجانم درولې المجاهدین او تاسو د رب العالمین دی عمل له متوجه شي، منه منځونه کوي، دعاګانې د الله نه غواړي. عمل باندې چې کوم کار کیږي هغه په اخو د خبرو باندې به کیږي نه، او دا به ډېر ضروری. دا خبره چې ورته وکړه نو وی ویلې چې اول به مونږ يرموک له دا ټول قواوی راجمع ځکه جګړه په تیت پرک دا ګرانه ده. يرموک له شکل راجمع کېدل کوم چې مخې و غیره ورسته او کوم چې ورسته و غیره مخې لکړه. او بعد دغه نه به د ناشنا تکتیکو حرکتونه د خالد بن ولید تشکیل وکړي چې د باغی ځان رسي. اجنادین علاقه کې د عمرو بن العاص د نجات لپاره ملګرو کوشش وکړي او غیره بش کړ. تقریبا 13 مجاهدین دلته الله زر کړ. دشمنانو سخت ماتي وخړ و تکتیدل. مقدار ابن اسود تشکیل کې چې د جهادي تقریرونه کوي. ابو سفیان بن حرب ورته خطیب مقرر کړي. ابو عبیده بن جراح واجب تقریر وکړي. معاذ بن جبل وکړي. ابو هرره شب وکړي. عجیب خبره وش. تضرب ملاقات شو، د ماهان ملاقات شو، د جرجا ملاقات شو د خالد بن ولید سره. به دشمن تعرض شروع کی. څلور سو کسانو د اکرمه سره بیعت وکړه په مرګ باندې. حرقل اخول د خپل ملګرو لوي چې دا وجه سره جسم قواوی راتکتی. ودار محمد ملګرو کې عليه الصلاه والسلام عجیب کارونه دي. د شپې قیام الليل کوي، د ورځې روزي نشي، امر بالمعروف کوي، نهي عن المنکر کوي، فساد ختمي. او دا چې د خپل د اصلاح ولا خلق دي. د ابو بکر صاحب نه جوړتیا د عمر رضی الله عنه تشکیل به د ابو بکر صاحب وفات او د دین ورسته به د یرموک مجاهدین خبرېدل. د یوخه یو غلام یو کاسه هغه اسلامي خلافت نه بیرته تسلیمول چې اسنه الله رب عزت په دې کې راګیر نکي. عمر صاحب چې کله دې خبره نه خبر شو ډېر انتیجه ته وشاړو. وې دې شلو سره خلک مخامخ کړه. کله چې وفات کیږي نو د خپل لور له خطاب وکړي. د محمد صلی الله علیه وسلم بیبي عائشه رضی الله عنها
وی و کپڑا مال برابر کوي ځکه یې کمیس یې پړتو په دې کې مال کفن راکړي سادهګي غوړه کوله سنت طریقه هم درجه ته کپڑا اواره کې درې ګرته خوشبوئی پیوا به بل کپڑا اواره کې به په خوشبوئی به بل کپڑا به په خوشبوئی به بمړې به کې خود لشي اول او اخر به وټړي چې کله د قبر او لحد کې خود نه به د غټ خلاص کی د عائشه لویری رضی الله تعالی عنها اې دې بدا مقصد نه چې دا ډېری کپڑے استعمالول دا ناروا دي بلکې دا د ابوبکر شیخ خپل یو زهد چې دنیا نه برغبت او ټول توجه د الله په طرف باندې واه دا خبر عائشه له وکړه ودا کېسته جامع خو باغ سره غونډي چې غژوندې مو خو چې بر قبر کې خود لشي ویني زوی چنجي وغيرها دا به جوړي کینه سره ده دینه چې دا الله وجد اولیاء رب العالمین د انسانان خوري کوي شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي یولس کسان الله په قبرونو کې نه خوري کوي یو باغ کې د محمد رسول الله ملګری دي صحابه کرام مسجد نبوي شکل جوړېدو تقریبا 9 کال ورسته د عمر رضی الله تعالی تداو کې وروتله او چې په کوم کیفیت باندې خود راشي په ماغه کیفیت دغه شهیدان چې کله د شهیدل د حمزه رضی الله د بدن نمک شوین روانه وي ابو سعید خدری ویلي ودا انسانان چې د الله په نسبت باندې اوچت انسانان نه نو بل بکم انساني بلکې دا ډېر قیمتي خلک دي الغرض دوشنبه بورز باندې دا وفات شو جنازه ور باندې سیدنا و امامنا عمر بن الخطاب وکړه ځکه دا امیر دی او د امدی عائشه رضی الله عنها په کوټه کې دفن شو ولې ته دفن شو یو خدای رسول الله سره ډېر انتهاجه ته مينو د ابوبکر شه د ابوبکر شه د وفات وجه علماء دا ذکر کړی د محمد رسول الله په خفغان یا زړه زهر په ګرټو کې در یعنی وزار چا په ډوډۍ ګور دا ورکړه یا د اخنی مسله و دیمه نبی صلی الله علیه وسلم سره ابوبکر او عمر روان ورضی الله عنهما رسول الله ورته ویل لکه څنګه چې مونږ نن درې واړی د قشم بر قبرونو نم درې واړه شریک راوځ د نبی صلی الله علیه وسلم دې حدیث دا خبره معلومیږي چې ابوبکر او عمر په کار دا چې داسمه په دغه کې دفن شي دل درې بيدوي او بلی واجب خوب عائشه رضی الله عنها دې او دغه د خوب حاصل لاره لار لویلې به درېش پک مې ولیدې چې دارا لازمه په کوټه کې ورکه شي ابوبکر سے ورته ویلې و اولنش پک مې چې دا محمد رسول الله دی دویم چې دغه ورته خپل ځان یادو او درې مرسب د عمر رضی الله عنه سره راځي دغه شهادت او هغه به د نبی صلی الله علیه وسلم سره خوا کې د عائشه په کوټه کې دفن کېدل ودا د خوب تعبیر دی واجب تعبیر ورته کړی دی مسله دا وروته چې کله عام مسلمان مرشد هغه قبرستان لوړل کېږي نه په جمعه کې دفن کېږي او نه په مدرسه کې او نه په کور کې دا خبره غلطه ده چې پلاني سړي وصیت کړی چې ما په جمعه کې دفن کړي پلاني سړي وصیت کړی چې ما په مدرسه کې دفن کړي پلاني سړي وصیت کړی چې ما په کور او د باغچه کې دفن کړي نه مسله دا ده د اسلام چې کله مسلمان سړی مرشد هغه به کوم طرف باندې ویلې شي هر چې دا درې وړه کسان په دې ځای کې دفن کړي شي وي دا د دې خصوصیت د نور انسانان په دې باندې قیاس کیږي نه لکه دغه خبره ابن حجر اسقلانی فتح الباری کې ډیر ال تفصیل سره بیان کړی دا چې جمعه کې قبر ناروا دی د رسول الله قبر به کې ول راغی د ابوبکر او عمر جوابدار چې یو خصوصیت دی د جمعه نه بار دی د دې وجنه امام الحديث محمد ناصر الدين الباني شیبه دې باره کې رساله لیکلې د تحذير الساجد په اتفاق د څلور وړه مذاهب سره خاص کر احناف کې ډیر تیز لار دی کوكب الدوري کې شرقا غربا شمالا جنوبا چې په کوم جانب د جمعات کې قبر واقع وي بده کې بالکل د سره مونږ نه کیږي بلکې دغه قبر د مړ به دي چې نقل کیږي او بل ځکه به دفن کیږي نو داخله دي مستثنا بل څه به دي باندې قیاسینه بلکې هغه چې کله مونږ ډایرک به قبرستان لوړی لکه څنګه چې عام مسلمانان په هغه ځای کې دفن کیږي ابو بکر رضی الله عنه چې کله وفات شو نو د غسل د خپل خځې ورکه اسماء بنت عمیس یا اسماء بنت عمیس او خځه سړي له غسل ورکول شي عائشه پیغمبر علیه السلام دا خبره کړې و کته وفات شو زبته له غسل درکو فاطمه یو زنانه لویلې وې کله چې ته وفات شو ته به مال غسل لاګي او د قشن اسماء لویلې علي شه به مال غسل لاګي او په دې ځکه ابو بکر شه بلا اسماء بنت عمیس بنت عمیس دا د زنانه دا غسل ورته ورکي کوم انسان چې دا خبره ذکر کوي چې رضا مړ شو نه کې ختميږي اې دې مقصد دا دی کچیرته بل فرض او تقدیر د دې زنانه د وفات نه ورسته د بل خور سره د اراده د نکاح لري به کول شي لکه عثمان بن عفان چې دا نکاحونه کړی و رقیه و دغه نور سم کلثوم نور به دا مقصد دی چې دا ختم شو بدا یو بل نشر جدا شو دا یو ځان له مسله ده یو زنانه د یو خاوند وکي دغه نور سره به دا مړ شو بل خاوند وکي نو دا ورځ قیامت د چا په نکاح کې راځي بعض خلک ویل دي دا اول بعض خلک ویل چې چا اخلاق کې استي لیکن صحیح احادیث په دې باندې دال دي او د صحابه وصیتونه په دې باندې دال دي چې دا به د دویم خاوند په نکاح کې راځي ځکه خو سورہ احزاب کې الله فرمایي د محمد رسول الله بينه تاسو باندې نکاح کوي ما یو خو تاسو مين دي
او بل لکه څنګه چې دا په دنیا کې د رسول الله په نکاح کې دی په کار دا چې باقي دنیا کې هم د چا په نکاح کې راځي شي د محمد صلی الله علیه وسلم حذیفه صاحب خپل کجله د قشان وصیت کړو کته وګړي چې باقي دنیا کې اسما په نکاح کې شي نظم د وفات او د شهادت نور سره بل چا سره نکاح مکوا لکه څنګه چې اسما په نکاح کې دلته را لیدل قشان اسما په نکاح کې انت ام ترازی به باز خلک دا وایي وې د عمر رضی الله عنه چې کله مړ شو د غسل او د کفن او تجهیز او د مسلې برابر شوي نو عمر شه ورته ویلي وې مخکې تعالی زړه اولاد ما وستا اهل تعالی ډیر اولاد یو جواب دا دی چې دی کی یو راوی دی د لیس په نامه علماء لیکلي چې هو ضعیف دا کمزور دی ویم قبل پرځ او تقدیر دا خبره صحیح شوه عمر شه د خبره مقصد دا چې اولاد یعنی جائز دا چې زنانه سړی له غسل ورکی او خزه سړی خپل زنانه لا تر څو پر نور زنانه یا نور سړی نه لیکن اولاد به تر درجه زنانه لا زنانه غسل ورکی او سړی له غسل ورکی سړی به نواب شریک حسن خان سے روزۃ النبی کې فتح المالک کې المدونه الاوسط دې ټول کې تفصیلی هغه دلیل جمع کړی شوی دی چې سړی خزله غسل ورکول شي او خزه سړی له غسل ورکول شي چې کله بده کې وبل وفات شي لکه ابوبکر چې خپل زنانه د غسل ورکړي دی ابوبکر چې کله وفات شو خلافت سیدنا و امامنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب له لازمانه وسپارل شو پټول جهان ګرچا په ګردونه واکي اسلامی خلافت راغی بغاوتونه وغیرہ دا ختم وو ځکه عمر رضی الله هغه انسان دی چې نبی صلی الله علیه وسلم د باره کې ویلي چې د په وجه باندې به الله فتنه بندي دا چې کله مرشي به فتنه شروع کیږي د په وخت کې هیڅ شی نه و قراری و اسلامی خلافت او یو حدیث کې ډېر اشاره شوی بلکې تشریح یو ورځ عمر صاحب د خپل ملګری راجم کړه حذیفه صاحب ویلي صاحب خو پرې دا وېد شو څوک به چې د رسول الله په باره کې یو حدیث مال ذکر کې د فتنو چې هغه د فتنو تذکرہ کړي حذیفه صاحب ویل چې او زه دا خو ته ډېر جرأتمن سړی د عمر رضی الله مقصد په دې خبره کې دا و چې ګوره د رسول الله د حدیث سره به سړی ډېر احتیاط وکړي الفاظم به سړی صحیح استعمال کې معنی هم صحیح استعمال کې د شنه چې یو غر په بل باندې ولا بل غر په بل باندې ولا دا د عمر رضی الله د خبره مقصد و چې ډېر احتیاط سره به حذیفه ګوره د احادیث مال د رسول الله بیان وسکه دا خو دین دی دا خو اسلام دی وی رسول الله فرمایي چې کله فتنه سړی له په اهل کې راځي کله په مال کې راځي کله په گاونډي کې راځي خو چې ورسته مونږ کې او د شو کې روزه ونی ولا په دې باندې رب العالمین دا فتنه ختمي عمر شبي دا خو معلوم دي بل د فتنه چې عام سره شپوغونه روان شي حذیفه سے ورته یا امیر المؤمنین وی تر دې خبر نه بیغمه اوسه ستپ وخت کې رب العالمین د فتنه نه پیدا کړي مګر روسه وخت کې به دروازه ماته شوی اخلاص به شي کې ماته وی دا خو به قیامت پورې به جاری وي او ته حذیفه رضی الله شاګردان ویلي وې موږ د دې خبرې په مقصد باندې پوه نه شوم د حذیفه رضی الله عنه پوښتنه کول شو زګاډر غسناک سړیو زمونږ په دې ملګری کې ملګری او مسروقه ویغه د سره ډېر نږدې تعلق وي موږ ورنه پوښتنه وکړه چې دا پوښتنه ته وکړه چې دا دروازه د دې فتنو څوک دا چې فتنې بندې کړې دي هغه ته پوښتنه وکړه ورته ویل چې حذیفه سے دې دروازه فتنو دروازه څوک دا وی عمر سے چې عمر موجود فتنې بنې چې عمر لاړو فتنې برازي به ورته ویلې چې اي عمر رضی الله په دې خبره باندې پوهه دی چې دې دروازې نه مقصد هم دا زېما او زه به شهید کېږم نو حذیفه سے ورته ویلې ما خو درته غب شپ نه دی ویلې ما خو در محمد رسول الله حدیث ویلې دی او عمر رضی الله چې په قران او حدیث باندې څومره مهارت لري بل انسان دومره نه لري عمر سره په خپل دا مسله معلومه وجه ده ابو بکر چې کله وفات کېدو عمر رضی الله عنه طلب کې خواله څه عجیب وصیتونه ورته وکړه د الله نه یریګا د مرګ تذکرہ کوا او د حق تابعداري کوا او د سورې شعراء د ورسنه آیات ورته ویلې زر دې چې معلوم به کې هغه انسانان چې هغه ظالمان دي چې په کم طرف باندې ينقلبون دوی ګرځي وې دې چې کله ویلې نو عمر چې سم وښنه قو دي آیات ځکه د عمر رضی الله عنه صفه هغه د قران نه ډېر متاثر کېدو مسلم کې دا روایت هم دی وېچا به عمر صاحب له قران پیش کې غلې او بیا ودرېدو هغه به خبره نه کوله او انسان باندې هغه وخت کې قران ناصر اخلي چې کله پته کې د الله رضا وي پته کې تقوا وي د قران عظمت په زړه کې د الله عظمت په زړه کې خواهش پرستی پکې نه دنیا پرستی پکې نه وي قوي ایمان پکې وي صفا زړه پکې وي صبر مضبوط عزم او مضبوط یقین او الحمدلله دا ټول صفاتونه په عمر بن خطاب کې الله راجمه کړی و ځکه یو غوړ سفر دی به قبر دی د الله مخله ودرېدلې جنت ته جهنم دې تذکرہ دا حسابونه دي عمر سے چې کله دا آیات ویلو مشه شق وشړ کېدو دا شي یو رقم ته اثر او نواقص چې خلکو ویلو عجيبه خپل نوم د عمر دی د بلار نوم خطاب د نکونه مې ریاحه د نبی صلی الله علیه وسلم سره بدغه نکي کې جمع شوی د لؤي ابن غالب رضی الله عنه اسم کنیه د شوا هغه حفص ابو حفص ویل شي زمریلا
دا په دینو باندې مشهور دی خو لیکن په ابو حفص باندې چانه پیژند او حفصه یې دلوروا د محمد رسول الله بیبي ابو بکر صاحب چې هغه په اسم کنیه باندې مشهور لیکن په نوم باندې چانه پیژند دومره او دا رب العالمین کار دی کله سره په یونو باندې مشهور کی او کله سره په بل نوم باندې مشهور کی رسول الله ورته نوم یې خودل او الفاروق فاروق هغه انسان لویل چې د حق او باطل په مابین کې جداواله راولي او حقیقت د عمر صاحب د فیصله کړې وي حق په یو جانب کړو او باطل ورته په بل جانب کړو یو واجب عادت په عمر رضی الله عنه کې دامو چې د جاهلیت په وخت کې شلاده اسلام نو راوړی دا کاتبو لیکل استو عربو کې کتابت مسله ډیره ګرانه و لیکن عمر صاحب رب العالمین د استعداد ورکړو چې دا کتابت زده کړو او بل وخان به سراول زجران العقيله چې کله راغی یو دمه دخلین نشه الفاظ وته سبحان الله لا اله الا الله المعطي لما يشاء ولمن يشاء الله دا هر قسم نقصان نه پاک دی هیڅ حقدار د بندګي شوا د الله نه نشتا سشي الله چاله وګړي هغه ور کوي ملګرو وېزما بلار خطاب سے ما باندې سخت ظلم کو چې کله مې وکان نه سرول سخت زدن به را کوال به را کول او چې سرول مې ډیر ظلم په ما باندې کو وې دي چې ما دا وکان سرول لا سرول د ترورین وکان انسان سره اوسه واغې هم سرول او اخر کې به ورته څه کجوري مجوري وغیرہ ورکړي عمر رضی الله عنه خپل حالات را معلوم شو یو ورځ ټول ملګری ناس د خلافت په وخت کې پر منبر باندې کېناستو وی ځان له خطاب شروع کوي ویل یا عمر ته خو هغه انسان وي چې د خطاب وکان بر سره ول د خپل ترورینو په مقابل د څو کجوري کې نن تم امیر المؤمنین متصل نو راکتش عبدالرحمن بن عوف ورته مړه تا خپل ځان وشرمولو د ځان نقصان او تقسیم تنقیص بیان کړي چې تا وکان سره ول او دا اوس امیر المؤمنین وي سره راکتش وي ورته ویل یا عبدالرحمن وېزما په دې غړي کې لږ عجب غوند راغلو او هو چې عمر امیر المؤمنین دې دومره غټ سړی دی وی هغه ټول حال مرایات کې چې ما د نفس باندې ماچ کله کله انسان د ابلیس د وجه نه شي ګډوډيږي شیخ الاسلام ابن قیم په دې کې کتاب لیکلی اغاثه الاحفان او ابن جوزی په کتاب لیکلی دی تلبیس ابلیس دا کله کله ځان لګوري پښتو کې مداشته شیطان دای فوق جنرال دی هر انسان په ماغه تکتیک باندې راځي عالم له عالم په صفات راځي مالدار له مالدار او مالک له مالک په صفات راځي زنانه له زنانه په صفات باندې خو په یو طریقه نه په یو طریقه کېږي عبد الله بن سلام ډېر مالدار او صحابي دی په دې بازار کې ګرځي ورځ د وړو د ابوجي په یوګه باندې راځي کړه او را روان دی شاور نه پښتنه وکړه چې عبد الله تا بسان له خادم نیولې او دا باغره وړې وې وېزما په دې نفس کې لږ زره د عجب لوی غوندراله د مالداري د وجنه وې خپل نفس مې وزدن او گزار ورکو وې د دې وجنه مې دا کارو او بل عجیب صفت په عمر صاحب کې دا چې اوچت تاجرو حاصل دا چې دا اوچت کاتبو او د اوکانو سره هون کې او دغه سره اوچت تاجر مو د عربو تاجرانو کې ډېر عجيبه بدن مبارک دا چې د عمر رضی الله عنه طاقت مبارک ډېر انتهایی جکاتو تک سپین رنگي وسور بخنه کیسه مزیدار پوزو کیسه سترګي په دې ګیره کې سپینواله لګیدل او په دې باندې بینکریزه لګوله ابو بکر صاحب یو بل شی لګول لیکن دور باندې نکریزه او د بریتو بارکه دار راځي چې د پوزو سوري سره زوینه به کټ کړی و په دې اطراف کې غټ غټ بریتي بریخه وشو بالتين چې کله به غوسه شو او یا به د قشن د غم په حالت کې راغی د ګوتو کې بینیول او د شه بیزان سره تاول د غوسه په حالت کې او یا د غم په حالت کې به بریت په کومه طریقه باندې سړی باید پری دي درې طریقې راغلي دي او الفاظ په احادیث رسول الله کې راغلي دي یو طریقه به کېدار چې انسان بالکل ټول کم کی دویم طریقه د پوزو سوري سره کمول د اطراف لپاره خودل دریم د دې شوند سره ځای کمول او پاس اطراف باندې پر خودل لکه باج انسانان دشم کوي په دې کیفیت د امام احمد صاحب د امام شافعي صاحب او د کشن د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ مسلک دا چې کمول نه روات پرې دې نشي ګدو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرمایي چې نه احفاء کول شي معنا کمواله خو لیکن بالکل خریل اهل علم فرمایي امام مالک رحمۃ اللہ علیہ خاص کر ابن حجر اسقلانی لسم جل کې دا خبره نقل کړې ده ابن قیم سے فزاد المعاد اول جل کې او د قشن امام طحاوی رحمه الله چې دا به بدعت ته دا ناروا د دین انسان ساتل پکار دي بعض خلکو به شو ترتیب کړي دي وی چې ار بوډا سړی دی هغه کم کی او ار چې نوجوان دی هغه پر خپل پکار دي خاص کر په اطراف کې چې انسان په دې کیفیت باندې پری دي او بل مسله به دا و چې په ټولو ملګرو کې بدار روانو تقریبا د یو صفه یا د دوه صفه په اندازه باندې بداجو اوچت معلومه دي رسول الله فرمایي و عمر رضی الله عنه په دین د اسلام کې په ټول انسانانو کې ډېر مضبوط او کلک سړی دی او عمر چې د سړیو چې په کم دریز باندې به ودرېدو که د کوپر په حالات کې نو په کوپر کې ډېر کلک خو چې کله اسلام راغی په اسلام کې ډېر کلک د پلارم جرګه مارو او دبم به جرګه کولې او دا محمد رسول الله مفتي وو فتوی به خلکو لور کولې حتی تر دې چې عربان به کله د شاه سره په جنجال باندې رااله نو دا به خپل سفیر او قاصد لګول دوه به شیرونه ویل د قریش په مقابل په تایید کې دومره اوچت انسان تقریبا وخزي کړی وي
خو په دې کیفیت باندې چې ومړه شي وي طلاق کړي و به بل چې غمړه شي وي طلاق شي به بل ذکر سلور زنانو نه زیات سړی هغه ځان سره ساتل نشي خو د مجموعه څو کوي و یکی بعد دیګره دیر لس اولادونه ورته رب العالمین ورکړي و او خپل بیم ویلې وېما دا ډیر ودونه په دې مناسبت باندې نه دي کړی چې زه خواهش پرستی پورا کوم خواهش پرست شمه بلکې چې د خپل بیبي له ورنږدې کوم قسم په الله چې هیڅ مثله ورته کیږي نه بلکې په دې بنیاد باندې چې رب العالمین مال یو بچی راکې واغه سبحان الله وای دا څلور خبرې به خپل کولې وې د دنیا شون کې چې دا څلور خبرې نه وې د دنیا دا شون بالکل د سره مازان له خو خولونه یو داخل مخرب العالمین له دې سجده باندې پروت دیم د مجاهدونو د ستړي ګرو کافرانو ور باندې وال دریم د علماء سره ناستا او څلورم چې زما د شان الله یو بچی پیدا کی او هغه سبحان الله وای به چې لا دیندار یو به چې نور مسله نه خو عجیب خبرې دی به رسول الله په حدیث کې راځي چې انسان کله مرشد داخله د مرنه ورسره نوم نشوینه پیدا ور کوي یو پکې نیک بچی دی چې دله دعاګانې غواړي پاجو کې رب العالمین د امور په لړۍ واجب بلډینګونه ورکی تعمیرات او بو چې موږ عمل خو به دې کیفیت باندې نه وو وستا یو بچی او هغه تعالی دعاګانې کولې دیغه په نتیجه کې رب العالمین دا تعالی درکړي د علماء سره ناستا ځکه دا چې دلته د انسان جامع او د قشن خوراک په دې باندې انسان رژوند کېږي د انسان د ایمان ترقی ور باندې راځي او د قشن د عبادت خو ور باندې جوړیږي دوی اشکلو په عمر باندې چې ایمان راوړو نوجوان الک د محمد رسول الله تقریبا 14 کاله دا کشر دی او د پیل واقعین ورسره 14 کاله دا پیدا شوی دی د هجرت شپږم کالو چې عمر ابن الخطاب په ایمان باندې مشرف شو نه دیش مسلمانان ته مخ کی او د څلويخته مسلمان دی یو رس پرې کې زنانه وي نبی سین لدا سوال راځي چې حبش له هجرت کو اوې زنانه وو کې او اوې سړو وو کې دومره خلکو دومره نو دا څنګه څلويختم دی څومره زنانه چې ایمان راوړي دیږي ظهور شوی نه نو څنګه دا څلويخته مسلمان خلکو شمارل دي نه دیش چې مخ کې او د څلويختمه یو لس په دې وخت کې زنانه دا په ایمان باندې مشرف شي ایمان اسلامي ولې قبول کی علماء دې پر څلور وجه ذکر کړی دی ډېر عجيبه توجه اخري خبره یو مسله په کې دا وایي ورسې د خور او امي عبد الله او دغه خاوند عامر ابن ربيعه عمر رضی الله شکل له ایمان نور راوړي دا ټول مسلمانان ته سخت تنګ و دي سخت درې سره مسلمانان له سخت تعذيب ورکو یو ورځ به خور د کور لراغي چې ګوري دا خوري کډه مړه دا تړي لکه سړی چې سړی په سفر باندې وځي نو کوم شي نه هغه په یو شی بل شي کې واچو پړي مړي او بوجو موجه کې نو در خپل خور نه پښتنه وکړه وی ویل خور لکه چې تاسو په کوم طرف باندې اراده لرئ څنګه چللی وی او کنه تاسو ظالمانو د وجه موږ مسلمانان دلته پاتې کېدې شو موږ وځو چې لاړ شو مهاجر شو د الله بندگی د الله په اسمه کې باندې وکړو د عمر شه برجله کې لږ سره نرمایش راغی طبعا چې سړی له خور خبره وکي به د مظلومیت خبره وکي که سړی څومره غوسه څومره سختري زولې نه د خور په مقابل کې سړی به سستيږي دا چې کله د کور نه وته عامر ابن ربيعه په دې وخت کې راغی هغه وکي د عمر شه خور ورته ویل عبد الله ورور مراغله واغد شي ویل ما ورته شي ویل غوي زبته خبره وکما د خطاب خرب ایمان راوړي لیکن عمر به ایمان نه راوړي دا دومره سخت دی سړی دی کې دې شې په خاندان کې چاروي چارپه هغه ایمان راوړي لیکن داخلي کې ایمان نه راوړي دا مال معلوم دی هغه خپل اټکلي خبره وکړه لیکن عمر شه د الله په علم کې مؤمن جوړي دوی موجه علماء دا ذکر کړی دا د دوشنبه ورځ رسول الله دعا وکړه وی اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك يلا دین د اسلام له عزت ورکه په هغه دوه کسانو کې یو کس مانی چې کوم تعالی محترم دی به ابي جهل بن هشام او به عمر بن الخطاب دی ورځ ورستا رب العالمین عمر بن الخطاب له توفیق د ایمان ورکه د جاهلیت په وخت کې د الله مینه در سره وا چې دله به ایمان ورکو اېدینه دا خبره معلومه شو چې عمر رضی الله تعالی رب العالمین محبوب دی او قانون در چې کوم سره د چاره محبوب سره دښمنی کې دا هغه سره دښمنی ده نو چا چې د عمر سره جوړه ده دا د الله سره جوړه ده چا چې د عمر سره دښمنی وکړه دا د الله سره دښمنی ده دویم څومره صحابه کرام چې هغه ټول رسول الله بشکر ګرځیدل لیکن محمد رسول الله چې هغه عمر د الله نه غوښته دا محمد رسول الله مراد دی باز خطیبان دا وایي یا الله یا د عمر مونږ لراکا نور صحابه نبی کریم علیه الصلاه والسلام بشرا روان او رسول الله د عمر په باره کې دا دعا غواړي د قیمتي انسان د دې وجنه عائشه به ویلې چې په کوم یو مجلس کې د عمر رضی الله تذکرونه شي په دې مجلس کې الله خیرم کړي دي ابو بکر او عائشه به دا خبره کوله چې د عمر رضی الله په جندل دا سنت طریقه د ابو بکر سړی دو تاریخ به د کومه په دې مناسبت باندې تشریح کول لله الحمد چې د محمد رسول الله پر سنت باندې عمل نشي علي ابن ابي طالب دا ویلې چې په مجلس کې د الله تذکره وکي حمد د رسول الله تذکره وکي درود او د عمر تذکره وتا شو وکي او رسول الله دا ویل چې تاسو د ابو بکر او د عمر په روانېږئ نو کوم انسانان چې د عمر سره په دښمنۍ کې د الله په دښمنۍ کې واقع خلک دي کوم انسانان چې د عمر سره مینه ده د الله سره په مینه کې واقع دي
د دې وجه نه روافض او شیعاګان چې تاسو ګورئ هغه عمر له کنزل کوي کنزل کله ورته کلب الله نعوذ بالله من ذلک وداد الله سپید کله ورته دا منافق دی کله ورته دا خبره کوي چې دا ظالم دی کله چې اول فرج غصب په الاسلام من جانب عمر په اسلام کې اوله جناب ده کړی ده او کله یو خبره کوله کله بل کوله نو دا رب العالمین دشمنان دي ځکه د عمر سره سره د دشمنی کوي او کوم انسانان چې هغه د الله رب العزت دوستانه هغه د عمر سره به دوستانه کوي افسوس په حال دا مسلمانانو چې دیو بل سره لاندې وتی دا پلاني مسلک ولا شو دا پلاني مسلک ولا چې وسړی په اهل سنت والجماعت کې را داخلي هغه کړه ار مسلک ولا هغه موږ مسلمان روړ دي خپل دشمن پیژندل پکار دي چې هغه يهود دي نصارا دي شیعه دي روافض دي چې د په صحابه باندې ټک کوي په قران باندې ټک کوي په الله باندې ټک کوي مخکې موږ دا ویلو چې شیعاګانو امام دغه ملګری لاړو حج لا وکړه چې د مسجد نبوي لاړو نو ویل چې مړه د عمر ابو بکر الدولي دفن دي د کشران ویل دا خبيسان ویل چې دفن کړي نعوذ بالله من ذلک ندی مشر مولا ورته ویلې وې دا ټول خباثت ورانه په محمد کې نعوذ بالله من ذلک دغه خلکو له ویل ابو بکر عمر ابو بکر عمر ابو بکر عمر وې سبدي مقام کې دا اوسره دفن شو کنزل کې غویلا کله قران باندې اعتراض کوي کله رسول الله باندې اعتراض کوي نو اې دی وجنه د عمر سره د ظریف اندازه باندې چې بشړه کې ورانه وکړو قسم په الله چې سره د ایمان نخلشي دا رب العالمین سره د دښمنۍ کې واقع دي نو ځکه رسول الله ویلي چې د عمر په تاسو اقتدا وکړي د ابو بکر په تاسو اقتدا وکړي یو عجیب واقع درې مو علماء دا ذکر کړي عمر رضی الله عنه کې عادت دا چې د بشړي له وکړه نو ویل شرکت دار دې کسب والا دي په غیب نه پویدو ځکه د غیب علم واسع رب العالمین له خاص دي لیکن الله تعالی د شي الهام کول پرې غلط یو سړی په دلار باندې تیریدو ملګرو لیول ودا سړی چې دا کاهنو کاهن څه معنا دا د غیب خبرونه چوي غل پلاني ځکه دی او تعویز هغه ځکه د پندې ودلته کله دومره بزرګان په دې مقام کې ولې د رسمي کې خزانه ځان لنه وباس خدا خالص دروغ وای اې دې سړی خواله راتک او دې خبره تصدیق کول دا په قران کریم باندې کفر دی نن څومره خلک په دې کې واقع دي خاص کر زنانه طبقه چې سړی کله طلب کوي وسو ورته وي ته کاهن نه هغه څه خپش چې ما خو اسلام راوړې وینه په خاصه زمانه کې وېزوما وستا پیری تعالی شو ویلې وېزما تابع شو هغه پیری وا هغه چلاله ورځ ډېره پریشان و ما ورته ویلې وې پیرین غرون له وتکتیدل پیرین سرکوزه شول او پیرین ذلیل شول په عربو کې الله پیغمبر پیدا کړ محمد ابن عبد الله عليه الصلاه والسلام نو عمر سے په خپل فرمایي چې په دربار کې پروت ما ویو ټیم یو आवाज مو اوریدلو یا جلیح امر النجيح رجل فصيح يقول لا اله الا الله اے جلیح ملګریا د کامیابی خبره واوره یو سړی پیدا شوی چې ډیر فصیح سړی دی او خلکو له دا خبره کوي چې لا اله الا الله نشته حقدار د بندګۍ سوا د الله نه بل څوک او دا خلک توحید د دعوتي و چې کله راوچت شو مکه کې پښتنه وکړه چې لکه چاره پیغمبري دعوه کړې وي او ما وی چا کړی دا و محمد ابن عبد الله نو د عمر سے په کې دا خبره پرې وته شو او هو دا به د اخر زمانه پیغمبر جوړیږي ځکه نرمایش پکې راغی څلورمه وجه اخري وجه باز علماء دا ذکر کړي اگر که سند پر حاصل علماء په کلام کړي خو لیکن په اعتبار د سیرت سره دا قوی ده د مکه مشرکان خپل مابین کې راځم شو عمر د محمد بچو کو وجني عليه السلام عمر سے به زی وښنه ځکه ډېر خطرناک سخت دریسو تورې راواخصو د رسول الله په سره روان دي شکل را روان دي نو په دلاره کې ورسره سړی مخامخ شو نعیم ابن عبد الله ابن نحام و اين تريد شرط روان عمر عمر د پیغمبر وښنه نبی دې نبوت او پلان هغه ورته ویلې خبره لغوه کېده د خاندان بنو عبد المناف او ستا خاندان بنو عدي قسم په الله کدا دی وجل سم سے پړک به دا خاندان سره وشکي تر دا معلوم نه دي د رسول الله خاندان چې په هر لحاظ سره ډیر اوچت خلک دي اخلاق سره نسب سره میړونو سره معنا چې څومره د کمال صفاتونه په انسان کې راځي الله رب عزت محمد رسول الله په خاندان کې پیدا کړی و ځکه اوچت امام دی اوچت انسان دی نو دلې ویلې لکه چې تم سوابي شوی سوابي دا معنا د پلار نیکه طریقه پرې خو دا بخاری کې روایت ترشي چې سوابي صبا تعالی معنا به کوله وې دی وخت کې دی نعیم ابن عبد الله ابن الحام ایتسمونه ویلې وې زمړه لار شیخ خپل کور لري او خیره د لار شیخ سعید ابن زید د تر زوی دم دی او خور لري ورشه فاطمه بنت الخطاب لوي ولی وې هم دا شان شي ویلې وړې په قسمه دراغه د خپل او کې کور لا چې دروازه ټک ټک نو په دې مقام کې عمر سے ورته ویلې وې زه خبر شوم تاسو کې چې د محمد په تایید کې واقع نو دي سعید ابن زید ورته ویلې ولی کله محمد صلی الله علیه وسلم د دین شرط په حق قبول نکو زر د اخر د سوره توحید سورته د زنګول نه کې خو وی عمر سے په خپل او کې باندې ورو دنګ الله خو قوي سره پورته کې بر اسمه کا باندې وشت آلته پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو ملګری را لګل او خباب سے هغه چې پوښتنه چې عمر هغه غرض په ځای کې ځان پټ
د نبی صلی الله علیه وسلم د شي طریقه و چې یو ملګری به لګو چې قران خلکو ته تشریح ځکه دعوت د قران اسعد ابن زراره ابو عبیده ابن جراح عمر ابن الخطاب مصعب ابن عمر قران به بیانو ادینه دا خبره معلومی کې په جمعات کې څوک نه پری په مارکیټ په حجره په بل ځای کې د قران درس به شروع کوي خو پرې دی بینا هغه غلیش نو دا خور چې دا عمر چې بدشت رانیولو لا کش کول شي د خپل خاون نه جکی نو عمر زنه چې الله تعالی ورکه د خپل خوري بده پوزه باندې ور دغې نه ویني وروته پوزه په ماته شو فاطمه باندې هغه کوم د عمر چې خور وا او بین خطاب لور وا وی ویلي اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله ففعل ما شئت يا عمر څه کوي عمر دا وک بس موږ مؤمنان شو عمر رضی الله عنه کله دا خبره واوريده او د خپل خور له متوجه شو چې بده مخ باندې ویني روان شوي نو یو دم عقل زیر راغی غلش وتا تاسو څه وای نو خور ورته چې انک رښتو خو ګندای زمونږ لا شو غسل وکا ویلاړو غسل وکي به ورته سورته طه شروع کی چې وی عمر سره دومره اثر کوي قسم په الله چې دا خبره ته چا دا غسل به حقدار د بندګي جوړ نشي شریک او د خور ذکر شي پټ کې دا قران چې وی نش کوي کافرانو انسانانو څومره دا قران وښلې یو ځای کې بل ځای کې وګرځي او ان شاء الله د دې حفاظت ذمہواری چا خصه الله رب عزت په څلور کونج دنیا باندې د قران حکومت او د قران قانون راولي دوی څومره مخالفتونه ورسره ولې نه کوي وی چې کله دار دینه متاثر شو وی خباب شه په دې وخت کې وروته وی چې ابشر يا عمر خوشاله شه رسول الله د دوشنبه فرض باندې دعا وکړه وی ویلي اللهم اعز الاسلام باحب الرجلين اليك بابي جهل بن حشام وبعمر بن الخطاب د عمر چې په ځل کې نورم دا نرمایش را پیدا شو ودلنا علی محمد صلی الله علیه وسلم علیه کې کم ځای کړي وې د دې صفه غونډه په خوا کې دار رقم یو کوټ دی پاګې ځکه نه رسول الله د ملګرو تربیت تل تکو پټ کارا بندگی شرط کې دی شو وې چې کله ورغه دروازه ټک ټک را نو خادم چې راغی رستوري کې شوکه د بیرته لاړو وې قسم په الله عمر راغی تور ورسره د جنگ جوړی ملګرو کې شور شغب شروع علي شابم دلته عبد الرحمن بن عوف هم دلته حمزه شابم دلته وی حمزه رضی الله عنه ورته چې عائشہ عمر را به کې چاله وي خلاصه کې دروازه کې اراده خیر چرته لري الله ورته خیر نصیب کړي قسم په الله به خپل تورونه د سر زور توامه وی چې کله دروازه ورته خلاص کړي عمر شاب لکه څنګه قوی د قشن حمزه رضی الله عنه قوی نو ورغه د مټي په واړه ولي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله د بډې نو د قشن دي شینې نهونه ورته یو ظالمانو د الله په دې ځمکه باندې داخله وسم تاسو ما چې تعذيب وای نه پرې دی نو عمر شبلوي چې مالک عمر ورته چې مالک کلمه وایا نو هغه کلمه ورته ویل عمر رضی الله عنه ویل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد لله فاسلام ان الله مشرف به ورته ویل چې یا رسول الله زمونږ د دین په حق باندې دی کنه دی وې دی وی ولې به موږ پټ پټ په کوټو کې پات کې ګورځي چې سم ډګر لره وځو دین را روان شهر شین ورځ ان شاء الله به دا تشریکو چې عمر رضی الله عنه میدان لره وتل او دین د اسلام کار کول او به دل د اسلام لقب ور کول دې په وخت کې به ډېر فتوحات او د قشنده باسي مناقب او فضایل دا به ان شاء الله به تشریکو چې ډېر وخت په دې باندې لګيږي رب العالمین دې موږ تاسو د عمر شپ ته نصیب کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین